جاهل سړیا د رکشا درکړې دی روډ نه ته ودرېدو تمیز د پکې نشته سړک کې ستا د وجې زما څومره ټایم ضایع شو جاهل انسانه تا ولې ودرول رکشا په لاره کې خان صاحب ما د قصد نه ده ودرولې اچانک راته خراب شوه ځکه مې ودروله دلته زه درته یم جاهل انسان رکشا د دې ځینې درکړه ما ناوخته دی ته په خبره پوهېږې که نه پوهېږې چې خرابه ده نو څنګه یې درېږمه چې خرابه ده د لارې نه ولې نه درکړې تا ته په خبره نه پوهېږې ته ټوله لار دې بنده کړله خان دومره غوسه مه کوه غټه لاره ده په دې باندې بوځه موټر سایکل دی یو خو ستا غلطي ده بل ته خبرې هم ته کې په یو ملت کې دا رکشا د دې ځینې درکړه که نه خپل حال به وسوینې ستا خیر شته نه د رکشې خیر شته پوه شوې درکړه شبه هله موټرسایکل صاحب ګاټه خو بیک و هغه چې شو یا الله زه به بوس له څه جواب ورکوم آیا هغې هوډو کې مینډ دي پیسې دي پکې کاغذونه دي پکې یا الله زه لار راته وښایي زه به بوس له څه جواب ورکوم ریحانه چېرته یې بوس دلته لاره کې نږدې یم ښه داسې کار وکړه که نه چې زه راپسته راشه او هغه ډاکومنټ چې کوم دی هغه ورسره راوړه صحیح ده ټیک د بوس فایل پکار دی او هغه ډاکومنټ چې کوم دی هغه نن ډېر زیات ضرور پکار دی صحیح ده او زه راپسته ټیک ده درالم دا یا الله بوس خو فایل غواړي اوس به زه څه کوم یا الله بوس ته به څه جواب ورکوم مړه په دې کې خو زموږ د پیدې څه نشته دا خو ټول د دفتر کاغذونه دي دې به زه څه کومه هسې مې غلا وکړه ځه مړه لرې که ریحانه ته راغلې زه هغه فایل راوړم سر یو بیډ نیوز دی بیډ نیوز پرېږده زر هغه فایل راواخله نن پکار دی انلاین یې لیږمه بیډ نیوز به راته وروسته سر جي بیډ نیوز دا دی چې فایل نه چا پټ کړی دی ستا دماغ خراب شوي دومره هم فایلز تا څنګه ورک کړل ستا جاب خو لاړو ختم شو خو ستا د جاب د ختمېدو سره به زما جاب هم ختمیږي ما ته خطره ده ما ته نن فایل پکار دی ستا سره 3 ورځې دي په 3 ورځو کې چې ما له ضرور فایل پیدا کې وکړې فایل پیدا نه کړل که نه نو زما د وجې به تا ته بیا نوره خطره هم جوړېږي ځکه چې زه له جاب نه وځم که نه نو تا بیا زه چېرته هم نه پرېږدم ټیک ده سره It's a warning for you, okay? دو ورځې خو وشوې د فایل هېڅ پته نه لګي اخر د کم طرف یې را پیدا کړم که د سبا پورې مې پیدا نه کړل زما نوکري به ختمه شي یا الله زما مدد وکړي زه ډېر غریب انسان یم یا الله زما مدد وکړي چې خرابه ده د لارې نه ولې نه درکړې تا ته په خبره نه پوهېږې ته ټوله لار دې بې بنده کړله خان دومره غوسه مه کوه غټه لاره ده په دې باندې بوځه موټر سایکل دی یو خو ستا غلطي ده بل ته خبرې هم ته کې په یو ملت کې دا رکشا د دې ځینې درکړه که نه خپل حال به وسوینې رورجانه ما درته یو خبره کوله خان ته بیا څه وې زما رشکه خو سیټ ته ولاړه ده نه رورجانه غلطي ستا نه ده غلطي زما نه شوې ده په هغه ورځ ډېر زیات زه غوسه وم غونډې غوسې چې زور ما ستا نه ویستو ته لږ زما له خولې نه تا ته څه ودرېږي نه خان تاسو خو مالداره خلک یې وایي ستاسو زور خو په موږ غریبانانو باندې چلیږي نه رور داسې خبره نه ده زما د غلطۍ سزا په هغې ورځ ما ته میلاو شوې ده دا موټرسایکل باندې داسې ضروري سامان و هغه نه چا پټ کړل هغې کې زما ډېر اهم د آفس ډاکومنټ و که هغه ما ته میلاو نه شو زما جاب به ختم شي
ډېر زیات پریشانه یم. اوهو دا خو ستا سره ډېر بد وشو. الله دې وکړي چې ستا مشکل ډېر زل حال شي او تا ته د خپل سامان میلاو شي. آمین. بس دعا راته کوه اما معاف کړه. نه خان تاسو زما د طرفه بې فکره شئ. تاسو ریحان بھائی چرته یې؟ ها کاشفه ما ته بیگ میلاو شو. آی کې ستاسو آی ډي کارت او څه ډاکومنټس دي. بس ځان سره کېره ښځه بس درځم ځان سره کېره. ریحان بھائی تاسو هیڅ ټینشن مه کوئ. زما سره به سنبال پراته وي. تاسو راشئ زما نه ترلاسه. بس ځان سره محفوظ کېره. ډېر امپورټنټ دی. صحیح ده. ځان سره کېره. د درلم صحیح شو. یا الله شکر دې ما ته هغه ډاکومنټ میلاو شو. زه په غټ مشکل کې راغلی وې. د هر څه زما د غوسې په وجه شوي دي. زه چرته هم غوسه نه کوم. یا الله ستا لاک لاک شکر چې ما ته خپل ډاکومنټ پیدا کړه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی. السلام علیکم ورحمت الله. زما عزتمن ویډیو به تاسو کتلی ده. د غوسې په باره کې ده او الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي والله مع الصابرین. الله پاک وایي زه د صبر کوونکو سره ملګری یم. او بل حدیث کې راځي انما شدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان هغه کس نه دی چې بل لا واچي. پهلوان هغه دی چې د غوسې په وخت کې صبر وکړي. که موږ او تاسو د غوسې په وخت کې صبر وکړو نو وروسته لانجو حرصن او موږ او تاسو په امن کې یو. او که د صبر نه کار وانه اخیستو نو بیا به لانجې حرص ډېر وي. نو موږ او تاسو په کار دي چې صبر نه کار اخلو.